السلام علیکم ګرانو دوستانو، جوړ په خیر سلامت. څنګه د مننې او شکر په وسیله ډیره خوشحالي احساس کړو. تاسو د ځان مدیریت، د هیجاناتو د مدیریت، د احساساتو د مدیریت د پلیلیست ویډیو ګورئ او نن موږ ته تاسو ته دا در زده کوو چې څنګه د مننې او شکر په وسیله تاسو ډیره خوشحالي احساس کړئ، ځکه چې خوشحالي د دې سبب کیږي چې تاسو ښه رواني صحت ولرئ او تاسو ښه رواني صحت د دې سبب کیږي چې تاسو ښه جسمي صحت هم ولرئ. دا د احساساتو د تنظیم د پلیلیست څخه ده. د احساساتو تنظیم ډیر مهم دی. تاسو کله مو فکر کړی دی کله چې د خپلو نعمتونو او ښو شیانو په اړه فکر کوئ حالت مو لږ ښه کیږي، یا کله چې یو څوک ستاسو څخه مننه وکړي ځان ډیر ارزښتمن او خوشحاله احساسوي. شکر او مننه دا یو ساده خو اغیزناک تمرین دی چې له موږ سره مرسته کوي د ژوند ښه شیان ووینو او خپل احساسات په سالمه توګه مدیریت کړو. په دا ویډیو کې به تاسو زده کړئ چې شکر او مننه څه معنا لري، له خوشحالۍ سره څه اړیکه لري او څنګه کولی سو د لاس د ګوتو په مرسته هغه نعمتونه وشمیرو چې زموږ په ژوند کې ارزښت لري. اول، شکر او مننه څه معنا لري؟ شکر او مننه په دې معنا ده چې د خپل ژوند ښه شیان، د نورو مرسته او هغه نعمتونه ووینو چې موږ ته راکول سوي دي او پر ارزښت یې پوه سو. کله چې یو څوک مرسته راسره کوي موږ کولی سو د هغه څخه مننه وکړو نه، خو شکر یوازې د مننه د کلمې ویل نه دي. شکر او مننه یو داخلي احساس دی، یعنی موږ پوه سو چې زموږ په ژوند کې کوم ښه او ارزښتمن شیان موجود دي. د مثال په توګه موږ د کورنۍ روغتیا، ښه ملګري، کور، خواړه، زده کړې یا یوې ارامې ورځې له امله شکر ادا کولی سو. ځینې نعمتونه زموږ په ژوند کې هره ورځ موجود وي، له همدې امله موږ ورسره عادت سوي یو او نور یې پر ارزښت نه پوهیږو. د شکر تمرین زموږ سره مرسته کوي چې دغه نعمتونه بیا ووینو او په ارزښت یې پوه سو. شکر او خوشحالي څه اړیکه سره لري؟ د شکر او خوشحالي ترمنځ نږدې اړیکه شته. د انسان ذهن معمولا ستونزو، خطرونو او هغو شیانو ته ډیره پاملرنه کوي چې نه یې لري. دا ځانګړنه کله کله زموږ سره مرسته کوي چې خطرونه ژر وپیژنو، خو که هر وخت یوازې نیمګړتیا او ستونزې ووینو شاید ډیر خفه، ناهیلي او ناراضه سو او حتی ناروغ سو. شکر زموږ ته د پام هغه طرف ته بدلون ورکوي. د دې پر ځای چې یوازې له ځانه وپوښتو زه څه شي نه لرم، کولی سو دا پوښتنه وکړو اوس زما په ژوند کې کوم ارزښتمن شیان موجود دي. شکر ټولې ستونزې له منځه نه وړي، خو له موږ سره مرسته کوي چې د ستونزو ترڅنګ د ژوند ښه شیان هم ووینو. آیا شکر کول د ستونزو له پامه غورځول دي؟ نه. شکر په دې معنا نه دی چې موږ خپل خفګان، ویره، غصه او ستونزې رد یا پټ کوو. انسان کولی سي په یو وخت کې هم خفه او هم شکر کوونکی واوسیږي. د بیلګې په توګه ښایي له یوې سختې پیښې څخه موږ ډیر خوابدي یو، خو د هغه ملګري شکر وکړو چې زموږ ترڅنګ پاته سوی دی. مشکلاتو کې هغه ملګری چې ستا ترڅنګ پاته سو. کیدای سي ناروغه یو، خو د هغه چا مننه وکړو چې زموږ ساتنه کوي. ممکن یو سخته ورځ مو تیره کړې وي، خو د استراحت د فرصت له امله باید موږ مننه وکړو. د شکر هدف دا نه دی چې ووایو هیڅ مشکل نسته. اصلي موخه دا ده چې ووایو د دې ستونزو ترڅنګ زما په ژوند کې لا هم ښه او ارزښتمن شیان موجود دي. شکر څنګه د احساساتو په مدیریت کې زموږ مرسته کوي؟ د احساساتو مدیریت په دې معنا دی چې خپل احساسات وپیژنو او په سالمه توګه یې اداره کړو. کله چې خفه،
په غصه او اندېښمن یو، زموږ ذهن ښایي یوازې د پیښې پر منفي برخه تمرکز وکړي. شکر زموږ سره مرسته کوي چې پام مو پراخ سي، موږ ستونزې لا هم ووینو، خو ټول ذهن مو په هغې ستونزې کې نه بندیږي. د مثال په توګه یو ماشوم شاید د خپلې ټیټې نمرې په خاطر خفه وي. لومړی باید د هغه خفګان ومنو او وروسته له هغه سره مرسته وکړو چې نور ښه شیان هم وویني. ورته ویلی سو مثلا دا ماشوم ته پوهیږم چې له دې نمرې څخه خفه یې، خو تا هڅه کړې ده، د جبران فرصت لري او ستا ښوونکی یا کورنۍ در سره مرسته کولی شي چې ښه نمره واخلي. دا ډول خبرې نه د ماشوم احساس ردوي او نه پرېږدي چې یوه ناخوښه پیښه یې ټوله ورځ خرابه کړي. نه؟ سر مو خلاص شو؟ د ژوند کوچني ښه شیان. د شکر لپاره اړتیا نه ده چې یوې ډېرې لویې پیښې انتظار وکړو. کله کله خوشحالي د ژوند په ډېرو کوچنیو شیانو کې پټه وي. د ګرمو چایو څښل، ښکلي اسمان ته کتل، د یو خوشحاله انسان غږ اورېدل، له ملګرو سره خبرې کول، آرام خوب، ساده عادي خواړه ورځني، کتاب او قلم درلودل، په آزاده هوا کې ګرځېدل، ښه موسیقي اورېدل یا د مینې یو میسج ترلاسه کول. که یوازې د لویو حادثو انتظار وکړو، شاید د ژوند ډېر کوچني او ارزښتمن وختونه موږ د لاسه ورکړو. کوچني شیان کولی سي لویه خوشحالي رامنځته کړي، خو شرط دا دی چې موږ هغوی ووینو او پر ارزښت یې پوه سو. د لاس په ګوتو د شکر حسابولو تمرین موږ در سره کوو. یعنې تاسو خپل د لاس 5 ګوتې مد نظر ونیسئ، موږ هر یوه ته جلا جلا سیستم درته تشریح کوو. اوله ګوته یو انسان. داسې یو انسان ته فکر وکړه چې ستا په ژوند کې حضور ډېر ارزښت لري. دا کس شاید ستا مور، پلار، میړه، میرمن، اولاد، خور، ورور، ملګری، ښوونکی، هر څوک چې له ځانه وپوښته دغه انسان زما په ژوند کې کوم ښه بدلون راوستلی دی او د دا دپاره شکر وکړه. ښه؟ دوهمه ګوته یوه وړتیا. وړتیا یعنی یو قابلیت چې دی لري. د خپلې یوې وړتیا په اړه فکر وکړئ. کیدای سي د درس ویلو، د کار کولو، خبرو، لیکلو، پخلی زده کړئ یا له نورو سره د مرستې کولو وړتیا ولرئ. هر انسان خپل په ځان کې یو وړتیا لري. مثلا زه پروانه ضیایي د بیان، د کمیونیکیشن، د خبرو ښه وړتیا لرم. نه؟ شاید ته یې هم ولرې. د دې دپاره د دې پر ځای چې تل د خپلو کمزوریو له امله ځان ملامت کوئ، خپلو وړتیاو ته هم فکر وکړئ. دا ستاسو سره کومک کوي چې خوشحاله سئ. درېیمه ګوته یو کوچنی شی. داسې یو کوچني شی یا وسیلې ته فکر وکړئ چې ستاسو ژوند یې اسانه کړی دی. کیدای سي موبایل، کتاب، قلم، ګرم کالي، چپرکټ ته خوب، یو ګیلاس چای یا یو بله وسیله. مثلا زه پروانه ضیایي یوه دانه کمپیوټر لرم، یوه دانه سرپیس لرم، 2 دانې موبایل لرم. په دا باندې ما ډېر سیستم فعاله ساتلی دی. باید د دې لپاره شکر وکاږم. نو د یو شي کوچنیوالی د دې معنا نه لري چې هغه بې ارزښته دی. یعنې زه هره ورځ خپله دغه شکر کاږم. څلورمه ګوتې ته چې درته معرفي کوو یو ښه تجربه. د یوې ښې پیښې یا حادثې یا تجربې په اړه فکر وکړئ چې په دې اخرو وختو کې مو درلودلې ده. کیدای سي یوه صمیمي خبره، لنډ قدم وهل، له یو ملګري سره لیدنه، له کورنۍ سره خندا یا یو نوي شی زده کول. ښه؟ 5مه ګوتې ته چې در زده کوم یوه هیله. داسې یو شي ته فکر وکړئ چې د راتلونکي لپاره هیله لري. کیدای سي یوې موخې ته رسېدل، هدف ته رسېدل، زده کړو ته دوام ورکول، کار پیدا کول، روغتیا ښه کېدل یا د یو آرام ژوند جوړول. کله چې مو دا 5 شیان پیدا کړل، په لوړ غږ ووایه یا یې په یو کتابچه کې ولیکه. دا تمرین یوازې څو دقیقې وخت نیسي، خو ستاسې د ذهن پام له نیمګړتیاو څخه هغو نعمتونو ته اړوي چې لرئ یې.
او زه پروانه زیایی دا کار همیشه کوم. ماشومانو ته شکر څنګه ورزده کړو ګرانو دوستانو؟ ماشوم ته د شکر د ورزده کولو لپاره یوازې دا ویل کافي نه دي چې مننه وکړه یا خدای شکر دی. که ماشوم د شکر له احساسه پرته په زور مننه ووایي شاید یوازې ظاهري چلند وي، ظاهري رفتار دی. پر ځای دا ښه ده چې له ماشوم څخه داسې پوښتنه وکړو: نن کوم شي خوشحاله کړی یې؟ نن چا مرسته در سره کړې ده؟ په دې پیښه کې کوم ښه شی موجود و او کوم شی یا د کوم شي له امله غواړې مننه وکړې؟ د مثال په توګه که انا ماشوم ته یوه تحفه راوړې وي نه، یوازې دا مور ته وایه چې ژر مننه وکړه و انا ته. پر ځای ورته ووایه، ورڅه وپوښته: انا ستا د خوشحالولو لپاره څه کړي دي؟ بیا ماشوم ته وخت ورکړه چې خپل احساس په خپله ژبه بیان کړي چې انا د ماشوم دپاره څه کړي دي. ښه، والدین څنګه د شکر مثال جوړېدای سي و خپل اولادو ته؟ ماشومان د والدینو له چلند څخه تر نصیحت ډیر زده کړه کوي. ښه، یعنې څه رقم چې ته خبرې ورته کوې تر هغه ستا د هغه رفتار څه دی ډیر شیان زده کوي. که مور او پلار یوازې له ماشوم څخه د مننې غوښتنه کوي خو په خپله د نورو مننه نه کوي، د هغوی زړونه په ډیر اغیزناکه نه وي. مثلا ته اولاد ته وایې د هر چا څه مننه کوه او خپله د چا څه مننه نه کوي. دا د دې سبب کېږي په طولاني مدت کې ستا زوی هغه یا لور هغه څه زده کړي چې ته یې کوې نه چې وایې. والدین کولی سي د ماشوم په حضور کې داسې وکړي، مثلا ووایي: مننه چې نن دې د کور په کار کې مرسته وکړه. له دې امله خوشحاله سوم چې زما خبرې دې واورېدې. د خدای شکر دی چې نن ټول سره یو ځای یو. ستا د ښوونکي مننه کوم چې په حوصله درس درکوي. کله چې ماشوم دا جملې اوري پوهیږي چې شکر او مننه د ژوند او انساني اړیکو یو طبیعي برخه ده. او بل د شکر کتابچه درلودل. د شکر کتابچه لیکل یو بل ګټور تمرین دی ستاسو لپاره. هره شپه تر خوب مخکې 3 شیان ولیکئ چې د ورځې په کې مو د هغو له امله شکر کړي. اړتیا نشته چې ډېر لوی شیان وي، ډېر غټې خبرې وي. مثلا نن مې ښه خواړه وخوړل، ملګري مې زنګ راوواهه، هوا ډېره ښه وه، د خپل کور یوه برخه مې ښه کړل یا بشپړه کړل، ماشوم مې په غېږ کې ونیوی. مهمه دا نه ده چې یوازې د پیښې نوم ونه لیکې، بلکې څو دقیقې د هغه احساس په اړه هم فکر وکړه چې دې شیبې درکړی دی. هغه احساس در په یادوه چې عجبه خوندور احساس و چې په ښه هوا کې چې قدم وهئ. دا ستا سره کومک کوي ته د مننې او شکر د طریقه ځان خوشحاله وساتي. او خوشحالي د ښه روان کلي ده او ښه روان د ښه صحت کلي ده. د خپل ځان مننه. شکر یوازې د نورو خلکو او بهرنیو پیښو په اړه نه دی. موږ کولی سو د خپل ځان څخه هم مننه وکړو. له ځان څخه وپوښتئ: نن مې د خپل ځان یا د نورو لپاره کوم ښه کار وکړ؟ کېدای سي د ستړیا سره سره مو یو مهم کار پای ته رسولی وي. شاید په یو سخت حالت کې مو صبر کړی وي. کېدای سي له یو چا سره مو مرسته کړې وي یا مو یو ناسالم عادت کنټرول کړی وي. د خپلو هڅو لیدل ځان غوښتنه نه ده. دا کار له موږ سره مرسته کوي چې سالم پر ځان باور پیدا کړو او یوازې خپلې غلطۍ او کمزوري ونه وینو. په زور شکر ویل برعکسه نتیجه ورکوي. یعنې په زور باندې شکر مه وایاست، د زړه څخه یې ووایاست. ماشوم یا لوی انسان باید په هر حالت کې په زور خوشحاله او شکر کوونکی ونه اوسیږي. که ماشوم خوابده وي او موږ دستي ورته ووایو ته باید شکر وباسې، نور خلک دا شیان چې ته لرې نه لري، ماشوم شاید احساس وکړي چې د هغه خواشیني هیڅ ارزښت نه لري. د دې پر ځای ښه ده چې لومړی د هغه احساس ومنو او ورته ووایو پوهېږم چې خفه یې. کله چې ماشوم آرام سو بیا مرسته ورسره وکړئ چې د ژوند مثبت شیان هم وویني. شکر هغه وخت اغیز کوي چې رښتینی احساس وي، نه د زور له امله ویل سوې جمله. د شکر 7 ورځې پروګرام به موږ تاسو ته تشریح کوو. 7 ورځې تاسو دا پروګرام عملي کړئ.
که غواړئ شکر په خپل عادت باندې بدل کړئ، دا ساده پروګرام 7 ورځې عملي کړئ تر څو ستاسو سره کار وکړي. اوله ورځ د خپل ژوند د 3 ارزښتمندو کسانو نومان ولیکه. دوهمه ورځ خپلې 3 وړتیاوې ولیکه. درېیمه ورځ 3 ساده وسیلې ولیکه چې ستاسو ژوند یې اسانه کړی دی. څلورمه ورځ 3 ښې خاطرې په یاد کړه. پنځمه ورځ له یو کس څخه د پیغام یا تلیفون له لارې مننه وکړه. شپږمه ورځ د لاس په ګوتو 5 د شکر وړ شیان وشمېره. اوومه ورځ وګورئ چې دې تمرینونو ستاسو په حالت او فکر کې څه بدلون راوستی دی. دا که تاسو هره ورځ وکړئ، هره ورځ دغه 7 ورځنی مزل ووهئ او هغه د 5 ګوتو تمرین وکړئ، دا ستاسو سره په تدریجي توګه تاسو ته درزده کوي چې څنګه مننه وکړئ او څنګه مننه تاسو خوشحاله کوي. شکر په دې معنا نه دی چې مشکلات رد کړئ. شکر یعنی د ستونزو ترڅنګ، د مشکلاتو ترڅنګ د ژوند ښه شیان هم ووینو او ننداره یې وکړو. هره ورځ د شکر کولو لپاره موږ ډېر فرصتونه لرو. له یوه مهربانه انسان څخه نیولې تر یو ګیلاس چای، یوې آرامې خبرې او یو ساده کار ترسره کولو پورې دا دوام لري. ده مننه کول. هر څومره چې موږ د ژوند کوچني شیان ووینو، ذهن مو هغومره زده کوي چې یوازې پر ستونزو او نیمګړتیاوو تمرکز ونه کړو. شکر ستونزې نه ختموي، خو مرسته کوي چې د ژوند ښه شیان په ستونزو کې ورک نه شي. همدا اوس د خپل لاس ګوتو ته وګورئ او 5 شیان په یاد درته راولئ چې د هغو له امله تاسو شکر کولی شئ. که چیرې مو دا ویډیو خوښه سوي، ګرانو دوستانو د خپل ملګرو سره یې شریک کړئ. یو سوال ته مې هم جواب راکړئ، تاسو نن د کوم شي له امله شکر کوئ؟ د احساساتو مدیریت تر بلې ویډیو پورې د خپل ځان او خپلو احساساتو خیال وساتئ. خپل ځان ته توجه وکړئ، خپل احساسات وپیژنئ او په مناسب وخت کې یې د مدیریت او ښکاره کولو هڅې وکړئ. مننه چې غوږ مو راته نیولی و.